بدې کې الله تعالی په خپل قدرت باندې د هر قسمه بیماری یعنی شفا ایښې ده. السلام علیکم ملګرو، امید کوم چې ښه به یې، روغ جوړ به یې. بس وروڼو، نن تاسو ته په سایډ باندې تصویر ښکاري. دا یو مولانا صاحب دی چې د ویښتو د چا ویښته چې مطلب خیږي یا داسې ډېرې مسلې د هغې لپاره دی یو علاج ښیي. کور کې جوړولی شي دغه علاج ځان لپاره. راځئ وروڼو، دا ویډیو زه هم اورم، تاسو یې راسره هم واورئ او ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ چې هغې خلکو ته ورسېږي چې چا د ویښتو دغه مسلې وي، چې کم خلکو باندې دا بیماری وي چې د هغو د سر نه ویښته راتاویږي یعنی ویښتې وځي. او دا بیماري نن سبا ډېره زیات عامه شوې هم ده. اکثر خلک په دې کې پریشانه وي چې دا زما په وجود کې څه یو داسې بیماري ده چې زه د ویښتو د نعمت نه خلاص شوم. نو دغه په باره کې نن ما تاسو له بهترینه نسخه راوړله. راځئ چې وګورو چې هغه څه شی دی. هغه ادا پاڼه ده. دې ته مونږ په پښتو کې د منظري پاڼه ویو. دا چیز دی او پته نه لګي تاسو هر سړی په خپله ژبه کې چې ته څه وایي، ځکه مې تاسو له چې کوم دی دا مخامخ راوړې ده چې تاسو دا وپېژنئ دا په څه طریقه باندې استعمالول غواړي او څنګه داسې طریقه چې په دې کې الله تعالی په خپل قدرت باندې د هر قسمه بیماری علاج یعنی شفا ایښې ده. اوس تاسو ته د دې طریقه ښیم. ویښته مو غورځېږي، بد مو ښکارېږي، سر مو ګنجا کېږي، راځئ دا یو فرموله ده چې حسن پې زیاتېږي. د دې طریقه استعمال دا دی چې دا به اول موږ نری نری کټ کټ کو او بیا به د شړشمو تیل، سرسو تیل چې کوم دی دا سرسو تیله دې کې به دا واچو او په اور باندې به کېږدو، ښه به یې خوټ کوو چې دا پکې ته بالکل وچه شي. یعنې دې کې دننه کم الله تعالی چې په خپل قدرت باندې کم کیمیکل ایښی دی، کم سیسټم په دې کې دا غوړ غوړ دی دا تیل غوندې، دا به ټول هغه سرسو تیل ته لاړ شي او بیا به هغه تیل موږ په ورځ کې 2 ځله لګو. په شروع کې تقریبا 1 میاشت استعمالول غواړي او وروسته بیا په 3 ورځ او 4 ورځ باندې. نو دې کې به دا وي چې ستاسو د سر ویښته به بالکل نه راتاویږي. یو شو. دویم دا چې ستاسو په سر کې کومه خشکي وي دا خشکي به بالکل ختم شي. نمبر دریم دا که چېرته ستاسو ویښته ګونجې ګونجې وي، داسې غوټې غوټې وي، نو له دې لګولو سره به ستاسو ویښته بالکل نیغ او سم ساده بهتر شي. او که چېرته ستاسو ویښته غوړ نه ښکارېږي نو څلورم صفت په دې کې دا دی که چېرته تاسو دغه تیل استعمالوئ نو اگر که بعضې ورځې تاسو تیل استعمال نه کړه خو ستاسو ویښته به بالکل غوړ او داسې پړق په وي او هر سړی به په تا پسې رامنډې وي چې آیا ته کم تیل استعمالوئ چې داسې خوندناک ستا د ویښته ښکارېږي. نو دا یو نوې فرموله ده، یو بهترینه نسخه ده. که دا مو استعمال کړه. بله دا د چا ویښته چې ماتېږي یعنی بالچر بیماري وي، د هغه سر بعضې ځای کې داسې چکې چکې کېږي او خویه خویه کېږي، ویښته نه هغه خلاصېږي یعنی ویښته ته نه ختمېږي. نو دا ویښته چې کوم دی دغه سر دا به هر ماښام موږ په دې تیلو سره مالش کوو او سر د لاندې ځاله به یو کپړه لا یو تولیا یږدو چې زموږ کپړو ته نقصان نه رسي. نو دغه مالش کولو سره انشاءالله تعالی دغه مرض به هم ختم شي. تاسو دا ویډیو وکتله، کومه طریقه چې د قاري صاحب وښودله دا یو ښه اسان علاج دی. دغه پاڼه چې ده دا وپېژنئ او تاسو چې ورته په خپله ژبه کې څوک هر څه نوم وایي خو دغه طریقه باندې بیا یې جوړه کړئ خپل ویښتو دپاره. کیدای شي چې ستاسو د ویښتو دغه مسلې حل شي. اصل کې که موږ وګورو معاشره کې د چا چې د ویښتو مسلې هغه ډېر زیات پریشاني او د دې لپاره هغه مختلف قسم کوششونه کوي او ښه ګران دوایانې اخلي هغې دپاره د لرې لرې ځایونو نه دا له اډر باندې راغواړي. نو کوشش وکړئ او دغه طریقه باندې خپله دا مسله حل کړئ. نو بس وروڼو، اوس تاسو نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.